السلام علیکم دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ به اوسئ. د یو څه ځنډ وروسته سره بیا هم حاضر شوی یم تاسو ته د جالبو معلوماتو برخه وړاندې کوم، او تر هغه څه مخکې زموږ چینل د سره ضروري سبسکرایب کړئ. راځو معلومات ته. لومړی، د رومان روبي انګور یوازې د جاپان په ایشیکاوا کې کرل کیږي. د نړۍ تر ټولو ګران بیه انګور دي. د 2020 کال په جولای میاشت کې د 900 ګرامه روبي انګورو یو کلستر په $12,000 وپلورل شو. دوهم، نیکه د خپلو لمسیانو سره د اولاد په پرتله ډیر صمیمیت لري. یوه نوې څېړنه چې په نیاګانو کې د مغزو فعالیت معاینه شوې ښایي چې دوی د خپلو اولادونو په پرتله په خپلو لمسیانو پورې اړه لري، ځکه چې دوی د ځوان نسل سره ډیر احساساتي همدرد احساسوي. د جورجیا په اتلانتا ایالت کې د چارو پوهنتون څېړونکو د 50 ښځو په تحقیق کې ګډون وکړ چې لږ تر لږه یوه لمسي له 3 تر 12 کلونو پورې عمر ولري ډیر خوښوي. دریم، کریسټینا د روسیې لور او د نړۍ تر ټولو ښکلې هیکره. دغه روسي هیکره د کمپیوټر لوړ معلومات په کارولو $9.5 میلیونه او دې سره د بریټانیا له خلکو $3 میلیونه د دواړو هیوادونو د امریکا له خلکو استخباراتي بانکونو له هیکرانو څخه غلا کړي. څلورم، د نړۍ نفوس له 7.9 میلیارده اوښتی، او که په یوه ثانیه کې د ټولو د لیدو فرصت ولرو نو 22 کاله وخت به ونیسي. د اول ګونګ د لید ځواک د انسان 2 برابره دی. که انسانانو دا ځواک درلودی نو د 1 کیلومتر واټن څخه به یې په توره تخته لیک لوست کولی شوی. شپږم، د څېړنو له مخې جاپانیان او هندیان په اوسط ډول 24 ساعته کې 6 ساعته خوب کوي. دوی د نړۍ تر ټولو کم خوب کوونکي خلک دي. نیوزیلنډیان، اسټرالیان او انګلستان د نړۍ په کچه تر ټولو لوړ خوب کوونکي دي. اووم، ایشان تاکیشیما میکا په 90 کلنۍ کې د جاپان تر ټولو زاړه فټنس روزونکی دی. هغه په 65 کلنۍ کې فټنس پیل کړ. اتم، جالبه ده چې پوه شئ چې ځینې هیوادونه شته ماران نه لري. ایرلنډ، ایسلنډ، ګیزلنډ، جنوبي قطب او نیوزیلنډ په نړۍ کې یوازیني هیوادونه دي چې اصلي یا ځنګلي ماران نه لري. نهم، ټول مرغان د باران په وخت کې خپل پرواز ودروي. د ځان ساتلو لپاره پناه غواړي. خو یوازینی مرغه چې د وریځو څخه پورته پرواز ته دوام ورکوي هغه شاهین دی.